د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له ملي پراختیا شرکت څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ملي پراختیا شرکت له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او د هیواد د بیا رغونې په برخه کې د دې شرکت کړنې وستایلې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دې شرکت څخه د لیدنې پر مهال وویل چې ملي پراختیا شرکت په کوم وخت کې ښې لاسته راوړنې لري او نړۍ ته یې د اسلامي نظام او افغانانو وړتیاوې په ښه ډول ښکاره کړې. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ملي پراختیا شرکت د هڅو د ستاینې ترڅنګ له خپل اړخه د هر ډول مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ. د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس محترم عبدالرحمن عطاش د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له ورتګ څخه مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې ملي پراختیا شرکت د هیواد د ابادۍ او په ځان بسیا کېدو لپاره هر اړخیز پلانونه لري او په جنوي عملاً کار روان دی. وطنا